السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په د نننی درس کې ومونږ ډیره زیاته یو اهمه مسله ذکر کوو او دا مسله خاص کر د زنانو لپاره ډیره زیاته اهمه ده. هغه مسله دا ده چې آیا په اسلام کې د بریزر استعمال کم چې زنانه خپل سینو ته لګي نو دا جایز دی او کنه شرعاً د دې په باره کې سم ممانعات شته دي او کنه شته دي. او د جواب درکولو نه مخکې د فردې په باره کې تاسو ته یو څو اهمې خبرې کومه چې دا مسله پوره په وضاحت سره راشي زموږ په ذهن کې. نن سبا زموږ په معاشره کې د فردې ډیره زیاته کمزوري ده او د مسلمانانو د معاشرې نه حیا ورو روانه ده او مسلمانان د بې حیایۍ طرف ته ځي. د هغې مین وجه هم دا ده چې زموږ زنانه هغه بې پردګي ډیره زیاته کوي او نن سبا د مسلمانانو په معاشره کې په 95% هغه بې حیایي خورېږي. د هغې وجه هم دا ده چې زنانه هغه فرده نه کوي. اسلام د فردې په باره کې خاص حکم کړی دی چې زنانه هغه به فرده کوي. زنانه له پکار دی چې غټ غټ فړوني هغه په ځان باندې راوارتي او خپل ځان فټ کړي. نن سبا د فیشني بولقې او خاص کر بیا د تنګې بولقې چې کومې زنانه ارته نو که ډېرې کمزوري زنانه مې حسندار هم نه خو د انسان توجه ځان طرف ته راګرځوي. د دغې په ځای باندې که دا ټوفۍ والا بولقې استعمال کړی شي نو که به دې کې یوه کم عمره زنانه مې حسنداره مې خو د انسان توجه د هغې طرف ته نه ګرځي. نن سبا په معاشره کې فیشني بولقې هغه رایج شوي دي. د دې د وجې نه په معاشره کې ډېره زیاته بېحیایي هغه پلاو شوي ده او دې ته فردم ویل نه دي پکار. ځکه خاص کر بیا د تنګې بولقې چې په دې کې د زنانه هر اندام جدا جدا ښکاري نو دا خو ښه بېحیایي په معاشره کې خورول شو. او د یو حدیث مفهوم دی چې کومه زنانه هغه تنګ لباس اغوندي چې د هغې هر اندام پکې جدا جدا ښکاري نو داسې زنانه جنت ته داخلېدل څه چې د جنت بوی هغه به هم دې ونه سکي او د جنت بوی هغه د 500 کالو په فاصله باندې لرې خورېږي. دومره پورې د جنت بوی دی دغه زنانه ته به دغه بوی هم نه حاصلېږي. نو لاول خو ټول نه لومبی پکار ده چې زنانه هغه د فردي اهتمام وکړي او خپله پرده هغه بحال وساتي. زنانه په دې سره ښه ښکارېږي چې هغه فرده نه کوي نو زنانه له پکار دي چې خپل د فردي اهتمام وکړي. اوس راځو د مسلې طرف ته چې آیا بریزر زنانه استعمالولی شي او که نه شي. نو دا یاد ساتل پکار دی چې شرعاً په دې کې هېڅ ممانعت نه دی راغلی چې زنانه به بریزر نه استعمالوي بلکې شریعت تاسو ته ما وویل چې د فردي حکم کړی دی چې زنانه به فرده کوي او د بریزر په استعمال سره زنانه هغه نور هم فردناکه جوړیږي. نو پکار دی چې زنانه بریزر استعمال کی ترڅو حیاناکه جوړی شي او د معاشرې نه بېحیایي ختمه شي. نو انشاءالله مسلمانان هم په ترقۍ کې شي. امید لرم چې تاسو به په دې مسله باندې پوه شوي وئ. جزاکم الله خیر.